غمه بې غمه دې واده له خو ځو خو ورېداره ته وایم چې په یو پنډه به کینو ښه د چا د قصده بې غمه ورته ووایم که نری روچې وي او یو دانه دانه غوښه وه نو دا ځوان به یې تقسیموي بس ته تقسیم که خو بلې خبره ته کومه که ما چېرته په لاره 100 روپۍ مندي نو څه به ورسره کوو څه به ورسره 40 زمه 10 شته او 10 د غم څنګه 40 د شته 40 په ژمی 10 په رښتۍ او 10 په سادهګوري ستاسو دماغ خراب دی پیسې به زه به مونځم او تقسیموئ به یې تاسو دماغ وکړئ نو زه ورته وایم موږ په لاره باندې فرض کې روان یو او زه 100 روپۍ بیا مونځم نو دې څه به څه کوو دا وایي 40 زما دا بل وایي 40 زما ولې بیا مونځم بیا زه 40 په ستاسو د خدای مسلمانانو ما خو په دنیا کې سادهګوري نشته هغه سادهګوري هم تاسو یې پیسې د چا دي ستا دي ګوره دا پیسې خو لا نه دي بیا مونځي که نه فرض که موږ یې بیا مونځو د چا د قصده پاکه پیسې مونځي نه دي تسخیمول کوې زه مړه په خپلې لارځې نیغلې واقعي خبره چې اخري سادهګوري یې زه خپل کار وباسې را پنجه د چا د قصده ما خو په دنیا کې سادهګوري نشته خو واقعي ده چې سادهګوري پکې شته پیسې یې مونځي نه دي او تسخیمول کوي زه مړه دا جیګل خو بې ډډه والي ده یاره ډېر ناراض دی دا جي مې نه وي نو تا ته به ما ویلې دا جي السلام علیکم وعلیکم السلام بیا چېرته ورک شوې سرکوزیا په تا کې دغه چل دی دا جي خو چې کور ته راشم وایي چېرته تللی وي سرکوزیا د اسلمي د تره د زوی واده و هغې له تللی ما روټۍ له د چا د قصده را پنځه شه دا جي نو د دغه واده سات خو یې موږ ته نه و کړی که نه نو څنګه د واده سات نه و کړی دا جي هلته خو دومره خلک را روان وو او دومره غټې غټې پینډې وي نو زه له دې د وجې لاړم مال ولې که موږ ته یې ویل او موږ ته یې هېر شوي نو بیا به سبا دا جي ته ګیله کوي چې تاسو نه وی راغلي پردي واده له چې بغیر څه ته لاړ شي لکه د پردي کور نه چې غلا وکړې نو موږ ته دومره فلسفې نه دي دا جي خو دومره غوښې وې پکې او زه یوازې خو نه وم تللی ما سره خو غم او بېغمه مو مړه هغوی خو اوزګار دي ګوره د 100 بللو ځای کېږي او د یو نابللو ځای نه کېږي زویه په ایمان دا چې که په دې خبره باندې پوهېږم خو خدمت وایه خدمت دا دی چې کور کې اوړه ختم شوي دي لاړ شه بازار ته اوړه راوړه نو دا څنګه اوړه دي ما خبره ده یو تر اوړه راوړې به نو ته لږه خورې څه دغه چل دی په تا کې دا چې خبره درته نه شم کولی دا ولې 1000 روپۍ شابه لاړ شه بازار خو دې خبره دی چې چیلو ته چې که څه ورسره کړي زر ځه شابه ځه شابه بس دا دی لاړم او دا دی رالم زر ځه شابه اسلمي په خیر راغلم غازیه څنګه رضان روک کړی دی د خدای مسلمانه اړو دا وینا چې یاره زما په دې کلي کې یو یار شته مغازي او قونه د خدای مسلمانانو ته په غلاګانو پسې ګرځي ستا نور کار څه دی دا خو زه چې خدای پاک د نومونو ځان نه مې د غریبۍ کار روان کړی وایم اسلمي زه چې تا سره کله ملو شم که نه ته ما ته همدغه نصیحت کوې د خدای ظالمه ما خو ور څه پرېښي دي نو کوم دی نو ته د ما منې ګوره دی واسکټ ته وګوره دی سپلو ته وګوره کراچیوال صادر دی پیدا کړی دا خو منه که نه نو دا خو منه مو خو ځان له څه خواري مزدوري کوو بس ته نور دا غلط کارونه پرېږده مړه اسلمیه نو ته زما څنګه یار یو کار خو موږ لوکه که نه زه تابعدار یم مه ډار کوه تاسې وی تابعدار یم چې د کار راتلو یم نو بیا پکې نه نو دا خو ته دقه سوچونه دي کنه ما شکر الحمدلله دماغ ټیک دی خو ستا ټول کارونه غلط دي ما ته وګوره دا به دې راباندې یو غټ احسان وي وایه مړی لږ خو مې ډری ورکړه د خدای مسلمانه چې دا کراچي او دا بلوچستان او دا سوات خو وینو که نه ستا غونډه کې مې ډېر ډری وران کړل خو نانو تختي وفا را سره نه کوي او تا سره به خواري کوم دا جبره بچي دا جبره زه به تا سره د مرګه پورې ما خو دا یو خبره درته بل هم کوم د څلورو ګیرونو چل ماله راځي خو صرف دې روټ ته مې وکړه چې دا سټیرنګ دا چل زده کړم نو د خدای بندل بیا خو تاله چل درځي نو بس بیا څه دي نو دا خو کار ټیک دی ته داسې کار وکړه دا کپړو نیسه نو دا مخکې نه کپړه راکړي دا اوس وګوره نو چل نه زده کې چل خو زده کوم خو ګاډي به م پکې پاکوم نو ګاډي به پاکې دا خو ګوره چې ډرایوري زده کې اوبه به چک کې ګاډي به پاکې پایې به ولینځي دا خو د ګاډي عزت دی که نه ښه ټیک ته ځه دا ولې ته را ګاډي صفا کوه زه کور ته ځم یو پیالې چیس کړم او 2 منټه کې راځم بس ټیک ته روزه نو کوم خوا روان یو
تا زه صحیح ځای ته بوځم که نه بس صحیح پوره ده. د سیل ځای نه باندې ګورم او چل به مې غم مه کوه، زه بس په دې سره ته ګاډي خیال ساته ښه ټیک ته زه راځم غم مه کوه، چې استاد مې راځي که نه نو ما به ګاډی هم شیشه کړي او مړه پرېږدي چې خو پېزده کړو که نه. دا جی وای ولې ته لږه خورې څه د وړو تروړه 3 ورځې نه کېږي. زه حیران په دیم چې زمونږ په 2-3 کسه باندې د وړو تروړه نه کېږي نو زه دې خوراک ورته حیران یم. خوراک خو دومره ډوډۍ خوري په ایمان که دا به په هفته کې 6 تروړې وړه خوري. الله دې ورته خیر پېښ کړي. یاره استاد جي خو پوره یو ګنټه د کور کې تېره کړه د خدای مسلمانه خو بس راځه که نه دا انتظار زمانه ګوره نه کېږي. ګاډي مې د شیشه کوله اوسه پورې کور کې ناست دی. یاره خو یو ما د ټرک ډرایور نن په کراچۍ کې سبا لاهور کې په لږ ساحت کې د ملکونو پناه کېږم لیلا پرورو کې د قدمونه لیلا پرورو یې لکه د خدای مسلمانه ساده ګوره ته خوره ته څه کې څه کوم نه اینې نه څه ها ډرایوري کې ډرایوري ګاډی چې وی ګاډی چې دی ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی عقل مه غواړه رحمانه بخت غواړه ډېر ښه وی عقل مه غواړه رحمانه بخت غواړه واه عقلمند د بختورو غلاماني راپنې ده بچي دا په عقل نه ده دا په بخت دی ډرایور یم داري بله خوره پلو کیو د دې ګاډي دا چل خو راته زده کړه. نو دا کوم ځای د خدای مسلمانه پوره 15000 روپۍ مې په داخله ورکړي دي ښه دا دونه زر زده کېږي نه تا سره 15000 روپۍ شته خوره خیر دی ولې ته زما ملګری نه یې نو زه ستا ملګری یم خو زه ستا په ځای نغدې نه شم ورکولی ښه وروره د لاسو په خدمت ته تابعدار یم. نو خوره ماله خو دا جیوړو نه پیسې راکړي دي 1000 روپۍ را سره شته دي او زه یم دا به ولې ستا ورکړي که نه مړه د خدای مسلمان زه ستا څنګه د بچپن ملګری راکړه دا 100 روپۍ ماله دا 100 روپۍ نه دي دا خو پکې تا ماله سي راکړه پوره 400 روپۍ به زه ستا په ځای ورکړم ځه بس ټیک ده او دا وګوره دروازې به زه 3 پیرې کوم 3 یو کراچۍ یو اسلام آباد یو لاهور پرت پاوی ګرځې خو د الله پاک فضل او رحم دی د خدای ظالمه راځئ چل توخم راته کښېنه ساده ګوله بچي دې خوا ګیرون ته ګوره ښه دا ړومبي دا دویم دا دریم دا څلورم ساده ګوله څه د خدای مسلمانه به ډرایور شوې که نه هله دومره زه ډرایور یم نو زما خو به دا منې که نه اوس خو په موټروی ځي او خو په جي ټي روډ باندې ځي خو کراچۍ ته ځي او خو لاهور ته ځي ښه دباو باندې ځه مننې په ایمان خوره استاد ریورس ګیر خو پکې ونه لګوم د خدای مسلمانه تا ماله سلکونه نه دي راکړي 100 روپۍ دې راکړي دي په 100 روپو کې دا ته ریورس نشم لګولی ښه نو بس زه اوس پوخ استاد یم ویم خوره ټاپ استاد یې بس پلار باندې دې زیر وکړه دا چې ګل باندې زیره کوم چې زه ډرایور شم ورځه ځه خیر استاد مې نشته لري او د زرو لوټ مو ګټو څه مې کړی پیسې ډېر شي دي مړه راکنه زویا خورا دا جی زیره مې در باندې مبارک شه دا څه مبارک زویا دا جی ډرایور شوم ډرایوري مې زده کړه او زما استاد په ورځ کې 3 پیرې کراچۍ ته ځي او زه به 6 پیرې ځم زه چې قصده او داسې ډرایوري به کوم سړکونه به داسې دوړې باسوم یا کمبقله ما ته خو ګنګس شانتې ښکاري ولې کراچۍ ته خلک په 2-3 ورځو کې ځي او ته به د ورځې 6 پیرې کې نو زما ډرایوري به تیزه یې که نه اټومیټیک به یا دا خبرې پرېږده اوړه دې راوړل که نه اوړه مې رانه وړل دا چې په هغې مې ډرایوري زده کړه په هغه 100 روپو باندې دا یا څنګه استاد دی زه چې تا ته په 100 روپۍ باندې چلو ښودو نن سبا خلک په 500-600 روپۍ باندې خلکو ته چل ښیي زما هغه استاد ډېر ښه سړی دی ما ته ویل تا ته په 100 روپۍ زده کومه وایي دا باقي به پکې خیر دی زه د خپله جیبه واچوم الله دې ورڅخه وکړي چې تا ته په 100 روپۍ باندې چلو ښودو نو که نه یم دا جي راځه زما ډرایوري به اوس ویني په مخکې سیټ کې به راته راکېږي زه چې ورشو راځه دا جي راځه چې ځو یاره ساده ګله زویه منم دی ایله دې نن دا 100 روپۍ په صحیح ځای کې ولګولې دا به ټولې دغه شان د په صحیح ځای کې لګي راځه زه چې ځو ځه دا جي راځه استاد مې نشته مخکې سیټ ته خېږه راځه دا جي ګوله زما ډرایورۍ ته ګوره ښه دا یو دا دویم دا دریم دا څلورم بس دا جي کوزېږه دا جي ولې که ته زما ډرایوري راپانجه شه ستا ډرایوري مې وکتله خو ته خو روان نه شوې ما خو په ولاړه باندې چیرې زده کړې په روانه کې خو مې نه دی زده کړې نو دا 100 روپۍ تا ته د ولاړې اخیستې دي
دا ستا استاد څوک دی؟ زما استاد خوراخور استاد دی که نه؟ ښه دا ما ته کور کې ولې نه وې چې زما استاد خوراخور استاد دی؟ ولې؟ بیا یې دوکه کړې که نه؟ بیا یې دوکه کړې. ژاړه مه دلته ما راته کم ووالې ما دې دا پیسې تا په صحیح ځای کې ورکړې. په صحیح ځای کې راکولې خو ته مې دا چې دی غلط دي بس صحیح ده. څنګه دې په صحیح ځای کړې؟ شابه ځه نوره ساعته ولګېږه ده. شابه دا هر څه نه دې بېغمه کړو. پردي برېده خپل مې غېرې د زړه په سر داغونه پردي راوړي به خپل لیکې او که زړه قیمې کې ورته ډک کړي پلیټونه راشه را ټول زور د دې ګلونو وباسه هسې څوک نشته. خبره وره د خدای مسلمانه زیمه نه درځم د لخوا نه ته دې که نه پیمان که د لخوا نه درشم څه چل دي استاد دیم ډریور دا ډریور به داسې ستا د لاسه زما په کور کې ځای نشته قره او تا مانه د وړو 1000 روپۍ واخیسته په ولاړه راته چلیده کې د خدای مسلمانه ستا په ځای مې پوره 4000 روپۍ ورکړي دي سترګې هسې مه پټوه. اوهو 4000 روپۍ تا سره په جب کې روپۍ درغلې لګي پرون دې ما نه 1000 روپۍ چپه کړي. پرېږده مړه دا خبرې پرېږده یو ګنې راکاره هسې ګنې درکړه ولې نه یې در کومه صاحب ته زما ولې مرګی نه سو خوښه یې نه چې راټول دې نه درکړم غونډ راکړه دا ونیسه په دې څوم دی ښه دا وایي وای نور دې مړه داسې کې وای مورې د خدای ظالمه زیمه تی خوراخورې او که نه بیا خو نوره خبره زری شو کښېنه پاشې به نه وای زه درته لږ یو بس کم بیا درمانې راځم سبا ساده ګوله ستا خو سترګې مکمل بدله کړې دا ولې پېژنې بیا خو نه یاره که د خدای مسلمانه زیمه هلکه ګونې دي ورسره یاره هله یاره دا خو داسې کار کوم دا 3 ګنې دي نه دي دا سیټ ته کوم دا 3 به دې سیټ ته کوم دا 3 به ودې ته کېږي ځکه چې زموږ د مشرانو هغه متل دی که نه وایي کوم سړی چې ګني او د ګني جوس کي که نه نو زړې به پرې نه راځي هغه دې راغی خیره هیله مهرباني دا ټټر یخ شو نورې به ما سره دوکې نه کېده دوکې به راسره نه کېې د خدای ظالمه نه ډېر کچه انسان او ډېر بېکاره انسان خلک په خپل ملګري باندې لاس اوچتوي او زه خو ستا نه ظالمه 5 کاله مشر یم ته زما دې ګیرې ته هم نه ګورې زما عزت هم نه کې عزت دا د زړه خبره ده او ستا په خوله کې ژبه نشته ته منافقتوب کې دروغ وې ما له دوکې راکې او ټول عمر به کشر د مشر خدمت کوي مشر به کشر خدمت نه کوي د چا رقص ته د خدای ظالمه نه اوس په مې ډاکټر له بوځي په ایمان که د دې ځای نه دغه ځای پورې بوځه د ډاکټر خبر کې زما ګني څه شو دا دې ستا ګني دا په ایمان کې خو د پلار ماله خپل ګني راکړه ولې ماله خپل ګني راکړه دا سری ستا ګني دا سری شپږ ګني اوس 3 دي ماله خپل ګني راکړه خدایا پاکه د چا رقص ته ماله خپل ګني راکړه ساده ګولې ستا ګني دا دي نه دا نه دي خوراخوره ماله به شپږ ګني راکړي په ایمان چې ډاګې ستا څو ګني وو زما شپږ نو د خدای مسلمانه شپږ نو دا ګني دي که نه نه دي دا ماله بل شپږ ګني راکړه خوراخوره یا خدایا پاکه دا څه پلان جمسر دی شپږ ګني وو شپږ دام دي ښه شپږ دام دي دا څنګه ګوره ورته دا شپږ ګني دي که نه یو دا دي که نه ګوره ښه زه دا اوس ګوته وایم ګوره ورته ساده ګولې دوه دا دي او دوه دا دي وګوره دا خو برابر دي شپږ ګني دي ښه او دوه د خدای مسلمانه خفه نه شي ښه شپږ ګني دي ښه داجي ګیا مې راوړم هلکه زه بچي دا خو دې ډېر ښه وکړلو زم لږ ستړی یم او املوکو ته مې زړه شوی سره املوک نه وي بازار ته لاړ شه
یو 100 روپو سره املوک راوړه خو هغه پاسته راوړه ښه داجي د سره املوک ستا په دې اړه باندې ډېر ښه ورځي نو څه وخورم به نوره کله نه کله پکې خیر دی تور املوک هم وخوره شابه زه لاړ شمه یاره اسلامي استاد په والله چې دې منم ښه هغه څنګه وی هغه څنګه ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وی یار هغه دی چې په سخته کې دې پکار شي ویم استاد جي په سخته کې دې مال لاس راکړو او سړی دې رانه جوړ کړو هغه دې د ټاپ ډرایور کوم د ټاپ خدای مسلمانه ویم ټول عمر د غلاګانې کړې وي او اوس د حلال کار زده کو اوس د خپل بچو له مزدوري کوه ویم استاد جي الله دې ښه راولي او بد نه د دې یار د غیرت او د پښتو خو به مړ وګوري که نه صحیح ده که نه یار بالکل ساده ګل را روان دي ساده ګل نه ولې چې ساده ګل د خدای مسلمانه املوک دې ورسره او هغه هم د سوات مړه نو ته به ساده ګل نه سواله خو په خپله چې کم دی نو یم ګرځي او دغه پسوال ځان را پیدا کړي مړاس اسلامي استاد د په دین ایمان زه پوهېږم زه پېښ او زما کار پېښ خو ته داسې کار وکړه که نه چې جاښه به ورسره ځاچم خو ته به دلته کې ولاړې صحیح ده صحیح ده ځه ورشه ځه دلته ورته وګورئ ساده ګل دی ساده ګل نه دی ستا د بدرنګه قراقور دی مخکې نه مه خوښه ولې بس نه مې لګېده ستا ستا د لاسه زما په کور کې ځای نشته دا ژبې نه پرې دونه مال مې خوړلي چې بس هغه دې خو کور کې ځای یو خو نه مال یو دانه املوک راکړل مې ورته شوی دی زه چې زخر درې درکړم خو په زخرو باندې م نه وري دا څښاک قراقور دې نیولې لکه د پیشو تاویږي او میو میو کې مالا راکې یو دانه شابه نه در کوم بس وروره لا مال املوک راکې او لا پې ما سره شرط لګې شرط حرام دی قراقور شرطونه نه ږدم د چا له خسته دې ځلې ګټي نه یې ګټم نه کړې ته شرط دومره اسان شرط دی که نه چې راته ویلې نه شم مړه څنګه دا څو ګوتې دي دا لسه دقه ته بېوقوف انسان یې که نه او خو دا د لسو نه لا زیاتې وي لا کمې وي نو بیا به سي نو بس اوس بیا پته لګي ته دا ونیسه 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10 په خپلو لاسونو یې وکړي خو د لسو نه زیاتې وي نو بیا به سي او خو د لسو نه کمې وي نو بیا به سي چې کمې او زیاتې وي دا ټول املوک شته بس ټیک ته اسلاميه دې خوا راشه درېمګړي ته پکې اواز کوو ښه بس ټیک ته دې خوا راشه اسلاميه ده سره زه یو شرط لګوم ووایه دې وي دا څو ګوتې دي دا لسه وشماره دا ګوتې اسلاميه ګوره ورته 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10 لاس یې وشمارلې که نه د دې خبره لکه دې پکې ګوارې اونس اسلاميه دا ته صبر وکړه چې ته دا تخت نه دې پکې درېمګړې دي ګوتې نه دي که دا لس دي 1 2 3 4 5 شپږ 7 9 10 ګوره ورته دې طرف یې وشماره دې طرفه ګوره ورته 9 8 7 شپږ 5 4 3 2 1 او دا پکې زیاتې هغه شل خو دې بیلې راکړه املوک راکوه شرط دې بیل وروره ښه دا څنګه چلې زما ګوتې خو لس وي دا ټول عمر شرطونه بیللي ضروره پلان لري ځه راځه ملګري راځه زه چې راځه په کور کې مې جوړ بیا دی نه دا جیرې به څه جواب ورکړم ورته په خپلو ګوتو کې یې دوکه کړم نو دې کې څه کوې والله چې دې ما ودرېږه که نه یم ما له خو دې خپلې سره که که نه استاد نو مې سره وانه نو وایي یاره ټول ګیم خو دله مو وکړو منم دې که نه خدای مسلمانه یو تې واده که نه نو سترګې پټې یاره خپلې سمې تې واغېشته که نه خوره خپلې دا خو لږ ظلم غواړي خو ته خو داسې ډارې خورې یار ډېر خواږه دي دا رسوات دي رسوات اره رسوات دي دا ځکه خواږه دي که نه ډېره مزه یې وکړه یار اسلام استادو نو چې چا موږ ختم کو ابا بل ورکوي ها زه څه ساده ګل نه یم ها زه ستا استاد یم استاد زه هم بیا کور وخورم دقه چل دی که نه زمونږ د مشرانو هغه متل دی وایي سړی وګوره سوال تې وکړه او اونه وګوره د سونو درانده کښېنه وایم که استاد مې نه وی که نه نو خدای شته خو په ژبه دې مړه نه کېښودو دا دواړه مې رانه خوړل یاره مړه خور ماما ضرور د باټوۍ نه مې 300 روپۍ راغښتي دي ټیک ده که نه بېغمه نه وي چې راکونې یې بېکو دا به ډبلو الو دا به څنګه ډبلو تا به مړ کړم الو څنګه به مې مړ کړي دا کافته مړه که نه اورې او په دې روډ باندې سم خلک چالو دي ته مړه ته سم بله کاته ته تللی مړه ده که پنده پاره پیسې به غواړم او بس یو په ډبل به چې ده چشتم چور غلی مړه ده چلم درته دی خو څنګه اوږده کېږي یاده ویده شه که نه
جلا به سمه کې ها محمد هغه پیسې را په سینه کې ده غم مه کوه لاس رونه غځی پټ شان دي غل غونتې ستا غونده کې به نیمه شکر دی ها یلکه ته خدای مسلمانه دا مېلمانه څوک دي په والله چې دا خبرې خو پرېږده پوره 3000 روپۍ یې ورته د سینې د پاسې ایښي دي او جاړي ورته یاره ورځمه چې دا 3000 روپۍ خو ته یې پسې چل کې ووایم که نه پیسې نشته د صابون دپاره نشته دا غوړې خپېت ویلي دي وګورئ ورته وای ساره السلام علیکم وعلیکم سلام لکه دا څه چل شوي دي د کپس دپاره پیسې نشته ډېرې پیسې پې لګي او موږ سره دغه پیسې مړ دی یوه دوه درې وروره الله خپل سبب وکړه دا پیسې دله شمارم هغه یوه دوه درې لږ لږ امداد ورسره وکړه داسې کار دی وروره دا پوره 3000 روپۍ دي داسې کار وکړه دا چکوالی دا پوره د 500 روپو چک دی نور د لاسه مې سره امداد نه کېږي صحیح ده الله خپل ثواب وکړه مننه سلام علیکم سړی بوه معلوم دی والله بېغمه خودی تبا برباد که بیغمه دو خدا سپتل رسید هلا دا خو قراقور دی او دا څونه په قدر یې راور کړی دا نورو سره څوک دي ورګه چې ورشه تپوس ته کومه یاره خبره واورئ تاسو دا پیژنئ نه نو تاسو چې دا را روان کړی دا وزیر اعلی دی نه ان پی ای دی نه گورنر دی نه تاسو داسې په لاسونو را روان کړی او د ده ټوپکمان هم د ځان نه ساز کړي دا څوک دی یاره وره دا غل دی